دا د اختر لمونځ دا یو عظیم عبادت دی. دا باید خامخا و عیدګاه ته ځان ورسوي. کوم کسان چې د عیدګاه نه پاته سول دا یو د غټ خیر څخه محرومه کسان. دا د اسلام یو عظیم شعار دی. څونه مسلمانان پر یو ډاګ سره راجمع کیږي، د الله د لوري یو فیصله کیږي، الله سبحانه وتعالی په دې انسانانو باندې رحمتونه نازلوي او د خپل رضا فیصله کوي. او الله سبحانه وتعالی هغه کسان چې په عیدګاه کې دعای غواړي الله سبحانه وتعالی د فرشتو په حضور کې وایي چې کومې دعاوې د آخرت په باره کې دې غوښتي دي ما ورکړي دي، تاسو ګواه اوسئ. دا د اسلام شعار دی. تاسو وګورئ هغه باطل ادیان والا چې کله د خپل یو باطل اختر یو مجموعه لري یو ورځ لري دوی څومره په مینه را روان وي، لیکن موږ مسلمانان الله دې موږ ته هدایت وکړي. دا بعض کسان په دې مبارکه ورځ باندې دا د عیدګاه ورځ ده، دا الله ته د قربت ورځ ده، دا د الله جل جلاله د لوري یو انعام کیږي، عامه فیصله د مغفرت کیږي، د الله سبحانه وتعالی رحمتونه راوري. لیکن ډېر انسانان دغه مبارکه ورځ دا په بازارو کې دور دور سره ځغلي، یا یې په خوب تېر کړي، ټوله شپه یې په بازار کې وهلي، یا څوک په حمامو کې ناستي. د ټولو بد ځای د الله په وړاندې حمام دی، د ټولو بد ځای. په دې کې علما لیکي چې ډېر وخت مه تېروي، فورا راوځي. لیکن زموږ هغه نو شاپینګ کوي، ژړه په یو رقم جوړه که په بل رقم یې جوړه که په بل رقم یې جوړه که هغه مبارکه میاشت چې تېره سول بېرته موږ په خپلو ګناهونو ته ملا وتړل. دا یو ډېره لویه محرومي ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د اختر ورځ د اسمان څخه مقدسې فرشتې مځکو ته راسي، هره عمومي لاره او کوڅې یې نیولي هلته ولاړ وي او دا وایي ای د محمد رسول الله امته د خپل رب هغه رب لوري ته ولاړ سي چې هغه ډېر څه ورکولو والا دی، او د هغه رب لوري ته ولاړ سي چې هغه په دغه ورځ باندې د خپلو بندګانو مغفرت او ګناه بخښلو والا ذات دی. هلته چابه کوئ ځي، چیرې ځي؟ عیدګاه لمونځ شئ. کله چې خلک بیا عیدګاه ته روان سي په لاره الله اکبر الله اکبر وایي، د اسمان مقدسې فرشتې په دا لارو کې ولاړ وي، هغوی یو بل ته سره ګوري چې دغه دي د الله نیک بندګان. کله چې بیا انسانان عیدګاه ته ورسېدل الله سبحانه وتعالی فرشتو ته وایي کله چې یو مزدور د یو چا سره مزدوري وکړي ده ته باید کوم اجر ورکول سي، کومه مزدوري ورکول سي؟ فرشتې ورته وایي ای زموږ ربه ای زموږ خالقه باید هغوی ته پوره مزدوري ورکول سي. الله سبحانه وتعالی فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ دې کسانو ته په دغه د اختر په دې مبارکه ورځ باندې ما خپله رضا ورکړه. سبحان الله. کله چې الله راضي سو الله خپل ټول شان بیا ستا دی، هم دې د آخرت کامیابي، هم جنتونه، هم جنت الفردوس، د الله دیدار، د محمد رسول الله او د انبیاو معیت او یو ځایوالي، دا ټول دی بیا مبارک سه. دا په دغه مبارکه ورځ باندې الله ورکوي. څونه انسانان سته چې ځان د دې عظیم خیر څخه محرومه کړي په معمولي عذرو باندې. نو بیا کله چې الله سبحانه وتعالی د فرشتو په منځ کې دا فیصله وکړي، بیا الله سبحانه وتعالی وایي زما دې په خپل عزت قسم وي، زما دې په جلالت باندې قسم وي، کوم خواست چې زما بندگان په دغه عیدګاه کې د آخرت په باره کې وکړي زه یې ورکوم، او کوم خاص چې دی په دغه عیدګاه کې د دنیا په باره کې وکړي زه د دې ته ګورم چې د دې عافیت په کوم ځای کې دی، که چیرې و الله سبحانه وتعالی وایي زه دا هم ورکوم. او بیا الله سبحانه وتعالی وایي زما دې په خپل عزت قسم وي زه ستاسو ټول هغه ګناهونه چې تاسو کړي دي هغه به در پرده کوم، پر هغه باندې په پرده پوشي کوم، ځکه تاسو زما د احکاماتو خیال وساتئ. تاسو زما د احکاماتو خیال ساتلی دی، زه به ستاسو پر ګناهونو باندې پرده اچوم. بیا الله وایي فبعزتي زما دې په خپل عزت قسم وي زه به هېڅکله تاسو رسوا نه کړم، شرمنده به مې نه کړم د کافرانو او هغه کسان چې د هغوی دپاره جهنم لازم د هغوی په مخ کې به تاسو شرمنده نه کړم. د غټه فیصله د کافرانو په منځ کې او هغه کسان چې د هغوی دپاره جهنم لازم دی د هغو کسانو په مابینځ کې به زه هېڅکله تاسو شرمنده نه کړم. او بیا الله سبحانه وتعالی په د اخر کې خپلو بندګان ته وایي انصرفو مغفورا لکم، ځئ ولاړ سي. الله سبحانه وتعالی وایي تاسو ته د مغفرت فیصله وسوه، زه ستاسو څخه راضي سوم،
فرشتې چې کله د الله دغه فیصلې ته وګوري یو بل ته خوشخبري ورکوي. دا عیدګاه لمونځ دا یو عظیم لمونځ دی، دا د اسلام یو عظیم شعار دی. موږ یې ولې په معمولي شیانو باندې پرېږدو؟ ډېر انسانان په دغه ورځ باندې سهار هم ټوله ورځ په بازار کې تېره کړې، پر 10 بجې کور ته را روان دي، بیا نو دی پیکۍ اړوي، بیا نو جامې اغوندي. چا ته اغوندي؟ کوم چې د الله د رضا وخت د الله سبحانه وتعالی د قرب وخت هغه تا په امامو کې تېر کړي بدبخته، هغه دې په بازارو کې تېر کړي. ابغض البلاد د ټولو مبغوضه بلاد د الله په وړاندې دا کوم دي؟ دا ښارونه دي. تا د مبارک اوقات د مغفرت لمحې دا تا ټول په بازار کې تېرې کړل. اوس نو را روانې کالي اغوندي، دا کالي نه دي پیدا نه کېده. انسان باید سهار وختي په اختر په ورځ راکښېني، خپل غسل وکړي، صفایي وکړي او بیا د عیدګاه د لمانځه فورا تیاري وکړي. زموږ انسانان عجب انسانان دي، الله دې موږ ته هدایت. خاص کر زموږ د ځوانه طبقه خو بیخي د اسلام څه ورځ سره بله لرې کېږي. الله ته خواست کوي په دا عیدګاه کې الله ته خواست وکړي چې خدای زموږ د ځوانه طبقه هدایت ورته وکړي. دا ټوله شپه دا مبارکه لیلة الجائزه ما مخکې بیان پر ده وکړي، دا مبارکه لیلة الجائزه ده. دا په مسجد کې باید سړی د خپل وس مطابق تیر کړي، ټیک دی. بیا د هغه وروسته ته بازار ته ځې، ضرورت لري ویې که هېڅ قباحت نشته، لیکن سروزونه لګول، ډولونه راوستل، رقصونه کول، په وټلو باندې ګپې و خنداوې کول او حمامو ته تلل، ژړه یو رقم و بل رقم تراشل، دا څومره لویه ګناه ده. دا اوس ځوانان خو بیا ګسې پیشن ګرځولي دي، د دې خوا یې راوخرایې، د دې خوا یې وخرایې، دلته دا یو ځای پرېږده، د دې خوا یې ورکونډۍ کړي. دا څه؟ الله سبحانه وتعالی انسانان نارینه په ژړو ښایسته کړي. هغه فرشتې مقدسې فرشتې تسبیح وایي چې پاکي دې وي هغه ذات لره چې هغه ښځې یې په کوسیو ښایسته کړي دي، نارینه یې په ژړو ښایسته کړي. ته اوس هغه ذات چې ته ښایسته کړی په ژیره باندې په ژیره باندې یې ښایسته کړی، نن د هغه ذات د دغه ښایسته شکل چې تا درکړی ته د هغه نه ځان اړی، د شیطان او د نفس په لار باندې روان یې، پر یوه خوا پر بله خوا جوړی. او دا واوره 1,40,000 کم او زیات انبیا په دغه شکل باندې ښه مبارکه ژیره. دا د ټولو انبیاو، د صحابه کرامو، د تابعینو، ائمه مجتهدینو، الله ته نږدې کسانو، د ټولو شکل چې کوم دی هغه دا رقم و په ژیره باندې و، ښایسته ژیره وه، بریتونه به یې کوچني وه. او هغه کسان چې د الله نافرمانه دي، د الله سبحانه وتعالی څخه باغیان کسان دي، او هغه یا فلمي ستاران دي یا په فلمو کې مهارت لري، ته د الله جل جلاله حکم او د انبیاو سنت او دغه ائمه مجتهدینو د هغوی لاره هغه ټول شاته پرېږدي، د شیطان او نفس پر لار باندې روان دي. هغه کسان چې د الله بد ځینې کېږي، هغه کسان چې الله ځینې ناراضه دي، هغه یو فلمي کس دی، د هغوی پر شکل باندې ځان جوړوي او هغه ته به بیا وایي امامې ته وایي چې دا سټیل را جوړ کړه، دا سټیل موبایل مو ورته وکړه، تصویر ته وکړه چې دا سټیل ما ته را جوړ کړه، دغه سټیل ډېر ښه کار دې وکړي ماشاءالله. ته هم کور ته را روان یې، خلک هم تا ته وایي چې څومره خوند یې وکړي. دا ډېرې باریکې مسلې دي، مه کوئ د خدای ریو. دا ښایسته ژبه باندې څوک تا د سرخانه پسې اخلي، څوک تا د کوره پسې اخلي، داسې کول نه دي په کار.